الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين صدق الله العظيم. عزتمندو په ابراهیم علیه السلام باندې تر ټولو اخرنی امتحان د محبت امتحانو چې په هغې کې ابراهیم علیه السلام کامیاب شو. نو الله رب العزت فرمایي چې ونادیناه ای یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. موږ ابراهیم علیه السلام ته آواز وکړو چې ابراهیمه بس د نو تا خپل خوب رښتیا کړه او په امتحان کې کامیاب شو. ابراهیم علیه السلام امتحان ورکون کې بس کوي نه، امتحان اغستون کې د طرف نه په حکم کېږي چې بس نور ته کامیاب شوي. ان هذا لهو البلاء المبین. بیا الله څه ورته وایي؟ امتحان اغستون کې ورته څه وایي؟ ډېر لوی امتحان و. په مکتب او په مدرسه او په پوهنتون کې چې څوک امتحان اخلي، امتحان اغستون کې که هر څومره سخته پرچه جوړه کړي، خو دا نه وایي چې پرچه مې ګوره ګرانه سخته جوړه کړې، وایي طالبانو او شاګردانو ورخطا نه شي، پرچې مو ډېر اسانه درته جوړ کړي دي. خو الله څه وایي؟ امتحان اغستونکي څه وایي؟ ان هذا لهو البلاء المبین. امتحان اغستونکي وایي چې ډېر لوی امتحان، امتحان هم لوی امتحان، خو امتحان اغستونکي د طرف نه بیا ویل کېږي چې بس ته کامیاب شو. نو دې نه دا معلومیږي چې دا عظیم امتحان کې ابراهیم علیه السلام څومره کامیاب پاس شو. بیا الله فرمایي وفدیناه بذبح عظیم. منګه ابراهیم علیه السلام ته د جنت نه یو ګډ راوستلو چې اسماعیل علیه السلام پرېږده، د هغې په ځای اوس دا ګډ حلال کړه. ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام پرېږدي، د هغې په ځای د جنت دا ګډ حلال کړي. وترکنا علیه فی الاخرین. او دا طریقه دا سنت مو په وروستنو خلکو کې ژوندی پرېښود. الله فرمایي په قربانۍ کې رازونه او حکمتونه څه دي؟ یو راز او حکمت په دې کې دا دی چې د الله د حکم تعمیل، چې د الله حکم سړی فوراً عملي کړي، لکه ابراهیم علیه السلام چې څنګه د الله حکم عملي کړو. او بل فلسفه او حکمت په کې دا دی چې انسان دا نفس د ذبح کولو طریقه یاد کړي، د نفس غوښتنې انسان رد کړي او حلال کړي او ختم کړي. او بل حکمت او راز په کې دا دی چې د مال محبت سړی د زړه نه وباسي، لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام د خپل بچی محبت ته ونه کته او بچی د الله دپاره قرباني کولو ته چمتو شو. او بل حکمت او راز پکې دا دی چې د غریب او ناچار او مسکین د هغې لاسنیوی، د هغې مرسته او د هغې کومک پکې سړی وکړي. او یو لوی حکمت او راز پکې دا دی، نبی صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو پوښتنه وکړه چې ما هذه الاضاحی یا رسول الله، دا قربانۍ موږ د څه دپاره کوو؟ نو نبی علیہ السلام ورته جواب څه کوي؟ سنت ابیکم ابراهیم. دا ستاسو د پلار ابراهیم علیہ السلام طریقه او سنت دی. په حقیقت کې موږ تاسو د ابراهیم علیہ السلام د قربانۍ جشن لمانځو. خلک د آزادۍ جشن لمانځي، موږ تاسو د قربانۍ جشن لمانځو. او بل فرق پکې دا دی چې خلک د یو ملک په سطح باندې د یو آزادۍ جشن لمانځي. چې افغانستان چې کله د انګریزانو نه آزاد شو، پلانکی ملک چې د پلانکیانو نه آزاد شو، د آزادۍ جشن ولمانځي. خو د ابراهیم علیه السلام د قربانۍ جشن د نړۍ په سطح لمانځل کېږي. په کروڑونو څاروي قرباني کېږي د الله په نامه باندې، لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام خپل بچي د الله په نوم باندې قربانولو. خو البته فرق پکې دا دی چې د ابراهیم علیه السلام د آزادۍ جشن لمانځل کېږي هغسې چې په کومه طریقه باندې ابراهیم علیه السلام کړی و. ابراهیم علیه السلام پسه حلال کړی و او زوی حلالولو ته چمتو شوی و. نو موږ هم پسونه او غواګانې او میخې او اوښان حلالوو. خو البته خلک چې د آزادۍ جشن لمانځي هغوی بیا په بدله طریقه لمانځي. هغوی د آزادۍ جشن داسې لمانځي چې یو مشر به جهاد کړی وي، د جهاد په نتیجه کې به وطن آزاد کړی وي، خو د هغې نه وروستو خلک چې د آزادۍ جشن لمانځي هغوی بیا په ګډاو، په نڅاو، په ډمتوبو او په ډول او په سرنا باندې لمانځي. په چمنونو په پارکونو کې خلک ګډېږي، ښځې او نران ګډ سره ګډېږي او د آزادۍ ورځ لمانځي. نو د دې دوه مطلبه کېدی شي.
یو مطلب خدا دی چې دا چا ازادي ګټلې د سړي اسلام او دین مقصد نو د سیکولریزم مقصد وو د همدا بيدینی او فحاشي مقصد وو ځکه خلک هم په دې طریقه باندې د ازادي لمانځي. دویم مقصد په دې کې دا دی چې د هغه نیت خو صحیح وو، هغه خو په ښه نیت باندې د اسلام لپاره او د دین لپاره دا وطن آزاد کړی وو، خو دا خلک چې څوک لمانځي دوی دا مطلب دی چې زمونږ د مشر ډېر غلط کار کړی ځکه د چې کوم خلک د وطن نه شړلي وو د هغې خلکو کلتور او رواج او فرهنګ او ازادي او د هغوی ګډا او نڅا دا موږ باید په خپل عمل کې راولو او موږ دا وښیو خلکو ته چې زموږ د مشر خیانت کړی دی چې دا خلک یې شړلي دي، ځکه موږ د هغوی د کلتور او د فرهنګ او رواج سره مینه ده. دا وګوره موږ په دې طریقه باندې لمانځو او دې اتل او قهرمان دا خلک د وطن نه وشړل، دا یې په وطن کې پرې نه ښوده چې دا موږ چې کوم کار کوو دا کار هغوی په ښه طریقه باندې دلته رایج کړی وی. د دې وجه عزتمندو چې د کوم چا جشن لمانځلی کېږي هغه جهاد کړی وي، هغه غشي استعمال کړی، هغه ټانګ بم او بارود استعمال کړی، نو ته چې لمانځې په دې طریقه باید ولمانځې. ابراهیم علیه السلام قرباني کړې وه، د قربانۍ ورځ جشن چې خلک لمانځي هغوی هم قرباني کوي، دا نه چې مشر به جهاد کړی او ته به ګډېږې او آزادۍ ورځ به لمانځې، نو دا هغه صحیح طریقه نه ده د لمانځلو. انشاءالله راتلونکي درس به زموږ او ستاسو د دې په باره کې وي چې ابراهیم علیه السلام ته الله د دې ټولو کامیابیو په نتیجه کې بیا څه ورکړل.